سلامونه دوستانو. د کونړ غمیزه پیښه درنه پیښه یقینا چې ډېر کسان پکې شهیدان سو. الله پاک دې شهیدان ته جنت الفردوس ور نصیب کړي او کورنیو ته دې خدای پاک د زړه صبر ورکړي، زخمیانو ته دې خدای شفا ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د کونړ د خلکو سره رابطه کړې ده، ټلیفوني رابطه یې ورسره کړې ده، له هغو سره خپله همغږي شریکه کړې ده. منظور پښتین همدغه هم ورته ویلي دي چې زه غواړم دغلته درسم، نسم کولی چې دغلته درسم ځکه چې مختلفې ستونزې لرو موږ. الله پاک دې ټولو خلکو باندې رحم وکړي، الله پاک دې په ګردو ملکونو باندې رحم وکړي، سپیشل په افغانانو باندې. افغانان در په دره دي په هر ملکونو کې. نو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین صاحب دغه پیغام چې افغانانو ته استولی دی، راځئ دغه راسره واورئ چې منظور پښتین صاحب د افغانانو لپاره کم پیغام پرېښی دی، دا به واورو. راځئ. سلامونه په خیر. زما خیال سره ستاسو په علاقه کې د زلزلې نه پس نیټ هم سم شوی نه دی. زما د دغې سیمې د درانه او قدرمن او عزتمن مشران چې ستا سره ناست دي او د کورنۍ ډېر غړي په د زلزله کښې مړه شول، زما له اړخه لوی تسلیت، خدای دې یې وبخي ټول. او موږ ډېر زیات در سره خفه یو، در سره په غم کې یو ستاسو ټولو سره. بس خو انسان په وس کې نه وي څه. او دومره خبره بس خو دا هم یو انساني جبر دی چې زه درتللی نه شم، کنې کاشکې زه درغلی وای او ستاسو سره ناست وای. دا غم مې ستاسو سره ستاسو په منځ کې تاسو سره تېر کړی وای. نو خدای دې نور تاسو د غمونو نه وساتي. د درانه قدرمن او عزتمن مشرانو ته زما له اړخه تسلیت، خدای دې د کورنۍ غړي وبخي، خدای دې نور دوی د غمونو نه وسات، خدای مو په ژوند کې خوشحالي راوله. مننه کوم. نو بیا هم زه دا وایم کاشکې زه درتللی شولی چې ستاسو په منځ کې ستاسو سره وای. دوستانو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین صاحب پیغام راسره وکتی. د ذبیح الله مجاهد صاحب پیغام هم راغلی دی چې هغه ویلی دی چې د افغانستان تقریبا 800 کسان په دا پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 2500 کسان په دې کې زخمیان دي. الله پاک دې زخمیانو ته شفا ورکړي، الله پاک دې کورنیو ته د زړه صبر ورکړي. نو دوستانو، یقینا غمیزه پیښه ده، الله پاک دې په هېچ چا باندې هم دا رقم ته پیښه نه راولي. نو د نورو تازه او مهمو معلومات لپاره زموږ په چینل کې تاسو نوي سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلومات لپاره الله حافظ.